با په بیان د ابلیس کې او د فوجونو د ابلیس کې مخکې بیان د ملایکه و، اوس بیا د شیاطینو بیان پسې متصل ذکر کو. نکتې دوه درې ذکر کړي، یوه عجبه نکته ښه به دا ذکر کو. مخکې هغه څوک ذکر شو چې خیر محض و، ملایکې وي. اوس بیان د هغه چا کېږي چې شر محض ته، چې شیاطین دي. په شیاطینو کې خیر نشته، په ملایکو کې شر نشته. دواړه ګډ سره ذکر کړه، اشاره ده دې ته چې خیر او شر ټول له طرفه د الله تعالی نه دي. خالق د ملایکم الله تعالی ده، خالق د شیاطینم الله تعالی ده. دغه شیاطین د دغه په باب کې یقذفون یرمون دحورا مطرودین واسب دائم مدحور مطرود مرید متمرد استفزیز بخیلک ورجالک والرجل الرجل لاحتنکن قرین. دا آیاتو کې چې د دې کوم حال ده هغه د شیاطینو ذکر شوی ده. د خدای د رحمت نه راټول شوي دي. د الله د امر خلاف وکړو نو الله تعالی د هغه مقام نه چې د ملائکو استازي یې کړه، جنتو اسمانو کې ګرځېدو، د هغه عظیم مقام نه دی ورټو ویې شړو. د څه وجې نه؟ د الله د حکم د نه منلو د وجې نه. په دې کې لویه تنبیه دې ته ده، هر څوک چې د الله تعالی د حکم نافرمانی کوي هغه د قرب نه بعد شړل کیږي. په ګناه سړی ورځ په ورځ د الله تعالی نه خدای مو دې وساتي لرې کیږي، او په طاعت باندې سړی ورځ په ورځ ساعت په ساعت الله تعالی ته نږدې کیږي. او دغه شیطان دا د انسان دښمن ده، او داسې دښمن ده چې په دښمنتوب قسم کړی الله تعالی ته چې زه به د تا بندگان په سمه لار باندې پرېنږدم. د مخ د لوري نه، د شا د لوري نه، د ښي لوري نه، د چپ لوري نه، د څلورو سره طرفونو به زه راځم د انسانانو ته. د مخ د لوري نه آخرت موږ ته را روان ده، را روانه زندگی کې به شکوک و شبهات ورته اچوم. دا کافران ټول د قیامت نه انکار کوي که نه؟ شیطان دا ورته ډېره بعیده بلي، من یحیی العظام وهی رمیم. د شا د لوري نه دا دنیا چې شاته پاتې کیږي، د دغه دنیا محبت په زړه ته غورځوم، سپینګیری شي، سلکلان شي، خو د دنیا تعلق نه ختمیږي. حرص د اوږدوالي د عمر د ډیروالي د دنیا پسې زیاتیږي. د ښي لوري نه به ورته راځم چې طاعات عبادات بندګي ته به یې نه پرېږدم، او که بیا بالفرض کول حضور ته به یې نه پرېږدم، که بیا بالفرض که حضور کوو بیا به اخلاص ته نه پرېږدم، په ریا به یې ګرفتاره کوم. که بیا اخلاص کوو دوام ته به یې نه پرېږدم چې په دغه باندې دوام وکړي. د چپ لوري نه ګناوې به ورته ښایسته کوم، هغه ګناو به دته دومره محبوب ګرځوم چې طاعت په پاتې شي، په ګناو باندې لګیا شي. د قسم کړی الله ته، او وایي دغه شیطان آدم علیه السلام ته قسم وکړ چې زه تا دپاره ناصح یم. سره له قسمه حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام خطا کو که نه کو خطا. د موږ تاسې په باب کې د اولادې د آدم علیه السلام په باب کې خو قسم په دښمني کړی، په خیرخواهي نه ده کړی. یخ په خیرخواهي قسم وکړم دوکه یې وکړه، او د موږ سره خو قسم په دښمني باندې کړی. خو د رب کریم د طرف نه هم دته دمکی څه دی چې وس رسیږي. خپل سپاره پوجونه لري که پیاده پوجونه لري، ټول په انسانانو پسې خوشي کړه. امام قسم ده چې تا او د تا په لار چې روانې زه به بیا یې تاسې نه جهنم ډکوم. دنیا د امتحان ځای ده. شیطان د الله دښمن ده. جند الرحمن جند الشیطان. مخکې موږ تاسې د امنت بالله په تشریح کې په مسلم کې شریف کې هلته خبرې کړې وې. دا دوه ډلې د مقابله د جهاد تر قیامته پورې روان ده. نو ته قسم کړی چې زه به څوک پرېنږدم، خو الله تعالی په قسم ورته چې زه به بیا د تا او د تا د اتباعو نه جهنم ډکوم. دا ګناوې د ده په وسواس کېږي، په ډېرو شیانو کې د ده دخل وي. د جادو مسله چې په نبي علیه الصلاة والسلام شوې، په هغه ذکر کولو د هغه روایت کې صرف د ده د قباحت د منظر ته اشاره کوي. هغه کوی په سر چې کومې ونې وې لکه رؤوس شیاطین، وایي د شیاطین په بدمنظري باندې په قباحت باندې مشهوره دي. نو تشبیه په هغه کې ده. د عمل په لحاظ باندې دغه خبیث وسوسې چې انسان مسلمان څملي ویده شي،
دی راشي دا د شا ویښتانو ته 3 غوټې ورکړي په هره غوټه باندې دا منتر وی علیک لیل طویل شپه اوږده د ویده شه شپه اوږده د ویده شه شپه اوږده د ویده شه دغه انسان چې راویښ شي خو شپه اوږده ده په دا بل اړخ راواوړه بیرته ویده شه اوس چې انسان هلته 3 غوټې ده اچولي چې انسان مقابله کوي چې راویښ شو دستي د الله یو څه ذکر وکړي مخکې موږ تاسو ویلي چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابن عباس رضی الله عنه چې شپه ورسره چې راویښ شو د سورة آل عمران آخرینی آیاتونه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار شروع کړه 10 آیاتونه دا ټول ویلي ذکر راغی او داس لانه ده شوی چې ذکر شروع شو بسم الله دی ویلي استغفار دی ویلي یو ذکر دی الله تعالی دی وکړو یو غوټه خلاص شي که بیا جګ شوي او داس ته پسې وکړو ا د 2 غوټه خلاص شي که بیا د لمونځ وکړو هغه بله غوټه خلاص شي چې غوټې خلاص شوي د انسان زړه روحاني خوشحالي پیدا کړي سهار یې چرت جوړي طبیعت برابر وي او کنه دغه شیطان د غوټو مقابله دم د ورمات نه کو دا د غوټې د ماتې نه کړي خو نو شپه اوږده ده شپه اوږده ده شپه اوږده ده سهار په ناوخته کې راپورته شي بدن سست پوست چرت خراب خبیث النفس کسلان ټینشن بس د خپل ځان هم بد کېږي د زوی نه هم بد کېږي د ورور نه هم بد کېږي د کاروبار نه هم بد کېږي د هر چیز نه کېږي ځکه شیطان لکه یو دروند پوستین په ده اچولی بار کړی ده هغه بار یې لرې نه کړو د ځانه نو مقابله علاج موږ ته پیغمبر علیه السلام راوښود شپې ویښ شوې د الله ذکر وکړه بیا پسې جګ شه اودس وکړه بیا یې لمونځ وکړه مخکې مو د تهجد فضایل او په هغو کې یوه غټه خبردام کړې وه چې د بدن جسماني مرضونه هم خدای پاک وسره کوي دا چې ته د لاسو بجو ویدې چې راویښ شي د پوډري غوندې رنګونه یې دي په مخ کې نورانیاتو شی نه لیدی کېږي جسماني مرضو هم ګرفتاره کړه دا بل روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام ته چا شکایت وکړ چې پلانکی تر سهاره ویده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ورته ویلې دغه په غوږو کې شیطان بولې کړي دي تر سهاره ویده کې 2 احتماله دي یا وای دا معنا چې د تهجد ته چې څوک نشو پورته سپیدې په راوچاودې سهار لمونځ ته خو پورته شو ام دا د شیطان عمل د په غوږو کې شیطان بولې کړي دي چې نه د چرګ اذان اوري سپیده چاود په وخت کې خدای په ګوره معین د موږ دپاره پیدا کړي دي اذانونه شروع شي تنبیه ورکوي انسان ته د پورته کېدن دپاره مرغان اوازونه شروع کړي دا موږ دلته دا 2 کاله کې ما خیال دا اوس دا یو څو ورځې بیا نشته یوه مرغۍ دا د جمع وخت شروع کېږي د اواز شروع کړي بیا چې جمع نه وځي ذاتې لاړه شي دا مذکر دی د انسان دپاره اوس نو دغه چې تهجد یې ونه کړ نبي علیه السلام د ده قباحت ذکر کړ یا دوم حتی اصبح دا معنی ویده و حتی په سهار کې ویده و د سهار فرض منظم تر پاتې شو نو نبی علیه الصلاة والسلام یې د دغه انسان په غوږو کې شیطان بولې کړي دي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د سهار لمونځ د لمر خطو په وخت کې د مازدیګر د لمر لوېدو په وخت کې په دغه وخت کې مه کوه دغه لمر لویږي و راخیږي بین قرنی شیطان دا وخت عبادت شیطان ده وایي لمر چې راخیږي د لمر برابر ته شیطان ځان برابر کړي لکه لمر د ده په سر راخیږي هغه خلک چې لمر ته عبادت کوي سجده کوي لمر ته په دغه وخت کې دی خپل ځان ته وایي په خیال کې دا ورکوي چې ګوره دا ماته سجده کوي تکبر باندې چې سړی لګیا شي په پردیو شیانو تکبر کوي سپور په پردي موټر کې ده د بیت المال په موټر کې ده سلام چاته نه اچي میلمه په پردی مړی ته روان ده او سلام چاته نه اچي دی خپل ځان غټ بولي لمر ته خلک سجدې لمر ته کوي دی لوی کوي چې دی ماته کوي خپل اتباعو ته په ذهن کې دا ورکوي ګوره دا ټول د ماته سجده کوي نو تاسې ولې د ما نه منئ دا خپل اتباعو ته وایي دغه کوي نو نبی علیه السلام یې د عبادت شیطان سره تاسې موافقت مه کوئ چې په دغه وخت کې تاسې هم لمونځ کوئ یا لمر لوېدو وخت وي یا د لمر ختو وخت وي دا بل روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام یې ته په لمانځه ولاړې څوک د لمانځه ته مخ ته تېرېدو مه یې پرېږده
که نه بیا نه درېدو منع یې کړه لاس ورته ونیسه که نه یې ویې ویه دا شیطان ده. دغه څه معنا ده؟ دې دا معنا یا دغه انسان په عمل کې مشابه ده د شیطان سره، یا دا معنا شیطان ورسره ده چې دا لمانځه مخ ته یې تېروي دا شیطان یې تېروي د عظیمو ګناه باندې لګیا کوي. مخکې موږ تاسو یو حدیث مبارک اورېدلی و چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که څوک په هغه ګناه خبر وای چې د لمانځه کوونکي مخ ته تېرېږي څومره خدای پاک په ناراضه کېږي نو 40 کاله به انتظار کړی و خو نه و به تېر شوی. شیطان په دغه دومره عظیم جرم باندې لګیا کوي. او یا دا معنا دا شیطان الانس ده من الجنة والناس، دا شیطانان دواړه قسمه دي. په انسانانو کې هم چې داسې عمل کوي لکه د شیطان عمل یې هغه ته شریعت کې شیطان وویلی شو. دا شیطان د یعنې شیاطینو جنس د جملې نه ده. او د آیت کرسي په برکت نور حدیث مو تفصیلي ویلی دی د شیطان نه سړی خلاصېږي. نبی علیه السلام یې د لمانځه باندې چې درېږي بس شیطان راشي وسواس لمانځه ته به دې نه یې پام چې 2 رکعته مې وکړه نو اوس بیا خو سجده سهو وکړه امام قرائت ته نه د پام عدد د رکعاتو نه د پام دا شیطان د په سړي باندې دا کارونه کوي. او بل شیطان کله عقیده د انسان خرابوي د علم د لارې نه سړي ته راځي. اسمان چا پیدا کړی؟ مسلم شریف کې موږ تاسو دغه روایت ټول تفصیلي ښه ویلې. الله پیدا کړی، مځکه چا پیدا کړی؟ الله تعالی پیدا کړی. د غرونه چا پیدا کړي؟ الله تعالی پیدا کړي. ته چا پیدا کړی؟ الله تعالی. ګورې اول په سمه لار روان کی اخر کې د الله تعالی چا پیدا کړی؟ د الله تعالی چا پیدا کړی؟ نبی علیه السلام چې دغه ځای ته ورسېده خبره پوه شه چې دا د علم د ما خیر خوانه ده دا شیطان ده دستي اعوذ بالله ویایه. د الله تعالی د پیدایښت سوال محال ده. دا نفس دا سوال محال ده چې الله تعالی چا پیدا کړی ده. خالق مخلوق کېدی شي؟ دا چا پیدا کېدل خو نو دا معنی چې خالق نه د مخلوق ده. هلته موږ عقیده ده چې دی خالق ده چې یو وارې خالق شو. خالق هغه ذات ته ویل کېږي چې واجب لذاته وي. واجب لذاته هغه ذات ته ویل کېږي چې په هغه عدم سابق لاحق نه راځي. او مخلوق هغه چا ته ویل کېږي چې اول نه وي بیا به پیدا کېږي. نو چې دته دې دا ویل دی چا پیدا کړی ده دای چا پیدا کړی ده نو خو دا معنی اول نه و. هلته وی واجب ده ټول وخت موجود ده. هلته په موجودګي کې معدوم ده. چا پیدا کړی؟ دا سوال محال ده. خو اعوذ بالله ویایه. د روژې په میاشت کې شیاطین تړل کېږي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د موسی علیه السلام قصه چې کوي دا نسیان نسبت شیطان ته شوی ده چې هغه د شاګرد مایه نور قصه تفصیلي موږ تاسې کړې ده چې دا چا رانه ویر کو؟ شیطان رانه ویر کو. په نسیان کې مداخله د ده ده او د دغه لویه خبر دا ده د ده د مداخلې چې مخکې موږ تاسې ویلي وو چې دا حافظه د چیز نه ډېره خرابېږي د ګناهو د وجه. ګناه د چا په وسواس ده؟ د شیطان. ګناه د ده په وسه شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي فان العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصي. نبی علیه السلام د مشرق په لوري باندې وکته چې دغه لوري ته ډېرې فتنې دي. په کوم ځای کې یطلع قرن شیطان بصیر نقطه وشلې کې قرن شیطان دجال. دا بم د مشرق د لوري نه مدینه منورې ته چې ورځي د مشرق د لوري نه به ورځي. دا بل حدیث مبارک مخکې مو ویلی نبی علیه السلام په اول ماښام کې هلکان د باندې مه پرېږدي شیاطین ګرځي. ور بندوئ چراغ مړ کوئ په لوښي باندې بستره شی ږدئ چې دغه وکوي او خو مخکې مو ویلي و چې بسم الله یې وسره بیا شیطان کار نه پلري. غټ غټ ټکي اگر که حدیث ټول بیا ویلی شوي دي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په اعتکاف کې د بیبي مبارکه یې پوښتنې ته ورغلې چې بیا دی ورسره ځي هلته 2 صحابه و چې دوی ولیده چې د نبي علیه السلام سره بیبي مبارکه ده نو قدمونه یې اوچت کړه. پیغمبر علیه السلام ورته ویل سوکت ځئ دا حضرت صفیه ده. یغه ویل سبحان الله یعنی موږ خو په تا بدګمانه نه یو. ده ورته ویل شیطان خبیث د انسان په وینه کې داسې سرایت کوي د بدن کې لکه وینه حتی کله یې په خپل نبي باندې هم بدګمانه کوي. نو ما بار بار درته ویلي دي موږ اکثره په استادانو باندې بدګمانه اکثره په خپله مشایخ باندې بدګمانه د هغې بدګمانۍ د وجې نه د خدای د رحم نه محروم شو فیض نه محروم شو. دا عمل د چا ده؟ شیطان ده. دغې وجې نه موږ تاسې په پرون کې ویلې چې سړی چې تر څو یې نسبت محبت تام شوی نه وي د خپل شیخ سره
تر یغه وخت پورې د شیخ په شخصي امورو کې بيخي کار نه لري، ځان دې نه په خبرې. ولې انسان دا معصوم خو نه ده. اوس کله به داسې شی وي چې یا به خلاف الاولا وي، یا به یو اختلافي مسله وي، یا به د تا په خیال باندې ناروا درځي، هغه مانع واقع کیږي. دغه پیس چې نقل کیږي دا تناسب تام غواړي، هم د شاګرد طرف نه هم د شیخ د طرف نه. یو عجب خبر مې ولیده مخکې وختو کې، دا د حاجي امداد الله مکی صاحب د دغه پیر حاجي محمد میا صاحب په دغه پسې یو څوک د وخت عالم یو لوی مفسر ده، دغه په پوچو رد ویلې، غلط فتواوې غلط الفاظ به پسې ویلې. وروسته چا پوی کو، بیا توبه یې ویسته، بیا راغی مرید شو د میا صاحب نه. د مریدینه بعد څه وخت بعد د میا صاحب ورته ویلې چې یاره لاړ شه بل چېرې بیات وکړه. ولې زه چې تا ته توجه کوم چې فیض درته ورسېږي، هغه د تا الفاظ مخکې حاجب واقع شي، ما ته مخ ته ودرېږي. نو زړه مې لکه نه یې سړي زړه چې وارې خفه شي، زړه ذاتي د تا داسې الفاظ مخکې صادر شوي دي چې اما د فیض د نقل کولو نه مانع دي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم الحمدلله دا ځای را پیدا شو، حضرت وحشي رضی الله عنه ته نه ویلې ما فیه، خو په ما به ځان نه ویني. قاتل د حضرت حمزه ته ما فیه، خدا بشري صفات هغه به کله را یادېږي، په ما به ځان نه ویني. د دغې وجه نه فیض چې نقل کیږي هلته نقل کیږي چې د شیخ به د تا سره محبت وي، د تا به د شیخ سره محبت وي. دا هلته راځي چې د تا په زړه کې نکته چینی نه وي. که د خولې نه د کله الفاظ وته درته ورسېده، هغه هم بیا کله بس د زړه نیسي. د نقل د فیض نه هغه حاجب واقع کیږي. د دغې وجې نه وایي څوک چې د چا نه بیعت کوي، د بیعت لپاره دا ضرور ده چې مزاج د شیخ په معلوموي چې شیخ نیمه په چی شي خفه کیږي. داسې نه چې زه په یغه لاین کې یم. مثلا سیاسي اختلافات، پیر په یو ډله کې ده، مرید په بله ډله کې ده، جنجال به کله سره راځي که به نه راځي. علمي اختلافات، د پیر په یو مسله کې یو فکر ده، د مرید بل فکر ده، په جنجال کې سره واقع کیږي که نه واقع کیږي. تبلیغي اختلافات وای که سیاسي اختلافاتو، که علمي اختلافاتو، که تبلیغي اختلافاتو چې په هر عنوان باندې موجود شو، بیا فیض نشي راتلی. نو مزاج د شیخ سره به موافق چلیږي. شیطان د په هر چیز کې مداخله کوي چې د نبی په شان کې مداخله کوي، د نبی په شان کې وسواس ور اچي، بیا د ولی په باب کې نه ور اچي. هلته تیاره منشه موجوده ده، اختلاف د نظر موجود ده. موږ سبق ویلی چې یو تفریعي مسله درکم. موږ استاذ الله دې جنت الفردوس نصیب کړي، اوس په آخر وختو کې بیا د خواجه صاحب خلیفه و، شیخ الحدیث هم. په هغه وخت کې چې موږ طالبانو دلته حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه نه بعد امیر د جمعیت حضرت درخواسی صاحب، په دغه ځای کې څه اختلافات راغله چې د مولانا صاحب او درخواسی صاحب دغه سره جدا شو. دغه استاد هم د درخواسی صاحب په ډله کې و. یو به وجه دا ویل چې امیر خو نه د وفات شوی، خو سیکرټري وفات شو. امیر خو د مفتی صاحب په وخت کې هم درخواسی صاحب و، شرعي دلیل یې ویلی. خو خبر په دې کې د طالبان د درخواسی صاحب د ګروپ استاز، هغه طالبان د مولانا صاحب د ګروپ استاز د درخواسی صاحب د ګروپ. بیا په بلوچستان کې خو د سیاسي مزاج هم ډېر ده. یو ورځ په څه مسلو کې خبره سره راغله، د سیاسي په مدرسو کې مولانا سمیلک صاحب دغه مولانا عبدالحق صاحب دغه هم د درخواسی صاحب د ګروپ د سلسله وه. په سبق کې په بیان کې استاز ته دا طالب خولې ته ورولېدو چې هغه ډلې دا د مسلم لیگ ډلې دي. که څه یې ویلې، که مولانا عبدالحق صاحب درخواسی صاحب هغه یې خطا کوي، مولانا سمیل حق صاحب یې خطا کوي. یار دا استاد زړه درد وکړو، ویې ژړل، یو خشکې یو ښېراوې راغلې په مابین کې چې بنیاد دغه طالب لاړ ختم شو. تر اوسه علمي خدمت خدای پاک نه تراخلي. اوس دغه د چې اختلاف د نظر موجود شو، ما یې په سترګو لیدلی دي. حرمان راغی، نو پیر و مرید او دغه شیان دا احتیاط ډېر دی. نو ځکه دی مزاج هم وایي معلوم کې مناسبت راشي، چې مناسبت راغی بیعت سلسله کې، نو بیا د اعتراض ځای چې ورک شي، شیطان بیا مداخله نه کوي. نو شیطان د نبی په شان کې هم هغه کوي. دا نور خبره راغله، دا صرف دا یوه خبره مخکې هم ذکر شوه
او اوس بیا ذکر کیږي دا چې سړی خپل بیبي ته ورنږدې کیږي نو دلته د دا کلمات وی اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی. نو بیا پس د دقت نه که خدای پاک اولاد پیدا کوو نو د شر د شیطان وساتي. خدا به د کالیو د ایستلو نه مخکې چې ځان نه لوت شوی عوام رونه که دغه دعا نشي کړی نو د کالیو د ایستلو نه مخکې د اعوذ بالله بسم الله ویې چې د الله نوم یاد شي ذکر وشي شیطان هلته دغه ځای نه منډې ذاتي وي. اسانه خبر ده اعوذ بالله دی ویې بسم الله دی ویې خو مخکې تر ځان له لوڅېدن نه چې ځان نه لوت شوی نو بیا که د خپل کور سره اهلیت کوي او د دغه جماع نه خدای پاک اولاد مقرر کړی وي د دغه اولاد نه بیا د شیطان د تسلط نه خدای خلاص کی خاتمه نه خرابېږي. د شیطان د حرکاتو د جملې نه بیا دوه درې شیان ذکر کو. دغه خبیث شیطان په عبادت کې مسلمان نه پرېږدي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه څوک دا د لمانځه په حال کې خو مسنونه طریقه دا ده چې په ولاړې کې به د سجدې ځای ته ګوري. خدا چې سترګې پورته کې بل طرف ته دی وکته د دغه کتلو پوښتنه وشوه. حضرت نبی علیه السلام ورته ویل دا شیطان د مسلمان د لمانځه نه چور کوي چور اختلاس دا په تیزی باندې دغومره حضور ور خراب کو. دوم طرف ته موږ ته نبی علیه السلام دا ذکر کوي چې شیطان د موږ دښمن ده په خوب کې مملیا دښمن ده. ښه خوب چې سړی ویني دا د الله تعالی د طرف نه ده. تکلیفي خوبونه چې ویني دا د شیطان د طرف نه دي. خو علاج بیا پیغمبر علیه السلام بیانوي چې د خوب راویښ شوې هیبتناک خوب د لیدلی زړه په پریشانۍ کې واقع کیږي اعوذ بالله ویه چپ طرف ته لاړې توکه خدای پاک به دې د شر نه وساتي. د وسوسې د ده په دې پاره چې یو چاته وسواس ډېر پیدا کیږي دغه علاج ده چې اعوذ بالله ویې په چپ لوري باندې درې وارې لاړې توکي دا وایي د شیطان په مخ لګیږي شیطان ذاتي ځي د وسواس نه به بیا انسان محفوظ شي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسته ازواج مطهرات د مطالبې د کثرت د نفقې کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناس خفا ده دې خیال دا ده چې اوس خو بیت المال کې شی ډیر شو چې موږ ته خو لږ شی زیات شي. او پیغمبر علیه السلام حالات خو مخکې موږ تاسې ذکر کړي وو چې په بیت المال کې هم کوشش دا کوه چې غریب ایثار وشي. حضرت فاطمه غلام تر غوښ د ورته ویل اصحاب صفا هغه د خوراک ډوډۍ شی نه لري زه به تاسو ته غلام در کوم زه خرڅوم چې پیغو باندې نفقه وکم. حضرت عمر رضی الله عنه اجازه وغوښته دروازه یې وټکوله اجازه غواړي. د ازواج مطهراتو چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غږ واورېد دستي غلی شو زر زر ټیکري چادرۍ راخله ځان پټوه. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجازه وکړه چې حضرت عمر فاروق راننوت د مبارک د خندا اثر ښکاره کیږي غاښونه مبارک لوت دي. حضرت عمر فاروق ورته الله د غاښونه سپین کا دا معنی خدای د پاک د نورم خوشحاله کا د څه وجه نه خاندې د ورته دا ګوره زه ناستم زه یې تنګولم د معنی مطالبې کړې خو چې د تا غږ یې واورېدو د ډاره ټول بس بخونه پټ کړه ځانونه خولې پټې کړې غږېدار شی ورکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اصل د هیبت ځای خو ته یې چې تا نه باید رعب کې وای دی دوی ته به ای د ځان دښمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډارېږئ د ما نه ډارېږئ. دوی ورته ویل او ته خوش کې نبی علیه الصلاة والسلام نرم ده. دغه الفاظ چې ویل چې فاز وای د دغه د تدارک لپاره چې دا خو لکه حضرت عمر صاحب خفه نه شي په ده نبی علیه السلام بیرته حضرت عمر صاحب ته وی ته چې په کومه غټه لار روانې شیطان دې تا په مخه نشي درتلی. دغه ځای نه موږ ته دا خبر راغله څوک چې واقعي د الله تعالی سره جوړ شي بیا د شیطان تسلط په هغه باندې نشي راتلی. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ان عبادي یو وارې به عبد کېږي د الله بنده به جوړېږي چې د خدای پاک بنده شوي بیا الله تعالی د شیطان د تسلط هر چی نه انسان ذاتي بیا ساتي. ان عبادي چې یو وارې واقعي بنده شوي د الله تعالی بیا د شیطان وس په هغه باندې رسېږي. شیطان خو ډېر کمزوری شی ده د انسان په مقابل کې پیری شی ده شیطان شی ده. انسان چې انسان شي کرامت انساني چې خدای پاک انسان ته کوم مقام ورکړی ده چې حتی تر ملایکو هم نه د مقام جګېږي هغه مقام په بل څه کې نشته. شیطان ملایکو ته ورنږدې کېدی شي خواص د انسانانو تر خواص د ملایکو بهتر. انسان که داسې مقام ته رسېږي بیا شیطان په هغه باندې څنګه تسلط راشي. دغه وجه نه انبیا علیهم الصلاة والسلام معصوم دي. اولیاء د خدای پاک چې واقعي ولی شي هغه محفوظ شي معصوم خو نه ده محفوظ شي خدای پاک حفاظت کوي د شیطان د تسلط نه ذاتي وساتي.
حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخرنی حدیث دا وی چې سړی د خوب راپورته شي د اوداسه کې د سپنګمو په پینځلو کې ډیره مبالغه کوي، پورته دي اوبه ښې کش کوي، بیا دې په زور باندې کوي. ولې شیطان خبیث وایي دغه خیشوم د اخره حصه د سپځي په دغه ځای کې د انسان ویده کیږي. نو ګندګي کوي دلته چې ګندګي وکړه د نورانیت لیار بندوي. شوق د طاعت د عبادات د هر څه راشي ذاتي ختمیږي، دا په منځلو صفا کیږي. نو مبالغه وکړئ په ښه طریقه باندې دا ځای پرېمینځئ چې د شیطان د استوګنې ځای صفا شي، د شیطان تسلطات ذاتي بیا ختم شي. نور خو تسلط په ټول بدن باندې وي، خو د هغه ځای چې منتر په شا